دا عمرنا بیرته خوشاله کور ته راولي یا الله ټول مسلمانانو دعا خدای قبول منځي خاص کر دا خلکو د لپاره چې دا مصرف کوي جواز سره ټول ورشل است سلامونه وخت بخیر قدرمن لیدونکو هیله ده چې روغ جوړ اوسئ اتوله وردګ مې له ابدارۍ څخه ستاسو په درنه چوپړ کې حاضر یم لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده نن د روژې 18 ده او د الحاج سهارګل زوی ایمل سحر لخوا دانشمند کلي التفات کلي او الغوی کلي ته د 1430 بوجۍ د وړو مرسته شوې نو تاسو ته زه غواړم دغه د کومک چې کیږي ته توضیح ټوله در وښیم هیله من خپرونه تر پایه پروګرام موږ سره په خپرونه کې ملک صاحب او د دانشمند کلي نور مشران هم دي چې هغوی خبرې کوي مننه کوم د الحاج واسع او الحاج انس خواج دانشمند کلي کې د ایمل سحر لخوا نماینده دی چې خوشبختانه یو ښه سفر لپاره عمرې لپاره تللي دي چې د هغوی دلته نمایندګان فرید احمد رسولي او ورسره نصیر احمد ولیزاده ده نو تاسو مکمله خپرونه پر وګورئ زموږ سره ملتیا وکړئ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زه حاجي صاحب داد محمد منصوري د دانشمند کلي مالک یعنی خادم د ایمل سحر او همدارنګه حاجي صاحب واسع او انس څخه ډېر زیات منندوی یو چې دوی هر کال روژه کې زموږ د غریب پرور ولس سره مرسته کوي د وړو کومک کوي او راوړي د زموږ د غریبو خلکو ته ورکوي تقریبا 1430 بوجۍ همدغه اوس درګر دلته موټر توزیع کوي او ټولو نمایندګانو ته ورکوي همدارنګه اندفاع الغویي او هغه کوم مهاجر ورونه چې زموږ په ښار کې اوسیږي حتی هغو پورې دا کومک رسیږي او ټولو ته توزیع کیږي نو زه د خپلو نمایندګانو د ولس نه میله کوم چې په ډیره آرامه فضا کې دا توزیع وکړي او هر نماینده خپل د مواد خپل ساحې ته ویسي او خپلو خلکو سره هغه مستحقو کسانو ته ورکړي والسلام ورحمت الله وبرکاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم ایمل سحر د حاجي صاحب مرحوم سحرګل زوی چې هر کال په دغه تعداد باندې کومک د 2-3 کیلو سره کوي موږ شاهدان یو موږ ګورو الله پاک د دې ثوابونه حاجي صاحب سحرګل ته او د دوی نور مردگانو ته ورسوي الله پاک د دې په عمرونو کې برکت وشي الله پاک د دې په سر مال کې برکت وشي د دوی زموږ د بیچاره کلي سره هر کال دوی دغه کومک کوي او ډېر الحمدلله د حاجي صاحب انس او د حاجي صاحب واسع او ډاکټر صاحب انس لاس باندې دلته راځي د هر جومات لیستونه ډېر منظمه نیسي د نمایندګانو په مشوره باندې بیا اوس د توزیع شروع ده د حاجي صاحب نصیر په نمایندګۍ بابو صاحب ده فرید الله ده ټول همدلته موجود دي انشاءالله هېڅ پکې کوم غب نو هغه نشته ده الحمدلله ډېر منندوی تېنه نور سوال نه لرو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته یو دعا ورته وکړو الله پاک دې په عمرونو کې برکت واچوي الله پاک دا صدقات او خیرات او زکات هر شی چې د خدای خپل په دربار کې قبول او منظور وګرځي الهي پروردگار دې واس په دنیا او آخرت ورکړي الهي زمونږ د بیچاره ولس دې خیرات او زکاتونه خود کفا وګرځي الله پاک دې دنیا او آخرت ښایسته کړي الله پاک دې زمونږ د بیچاره وطن سره آسماني کومکونه وکړي الله پاک دې خوشاله او خوشبخته لري بیا هم د دوی نه ډېره مننه کوو الله پاک چې حاجي صاحب دې عمرې ته تللي دي د دوی عمره دې الله پاک خپل په دربار کې قبول او منظور وګرځي سفر دی خدای دې به خطر کې په خیر دې لاړ شي په خیر دې راشي حکومت دعاګانې چې د افغانستان لپاره کې زموږ د ولس لپاره کې زموږ د لپاره کې الله پاک دې هغه ټول ورته قبول او منظور وګرځي په شمول د ملک صاحب اجرات دلته کېږي انشاءالله ټول به منظمه هر سړی خپل په حق ورسېږي انشاءالله هېڅوک نه پاتې کېږي اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
دلته موږ د یو د الغوی د کلي نمایندې سره غږیږو چې هغوی خپل هغه نظر موږ سره څرګند کړي. السلام علیکم وروره. ډیره مننه. سلاماتو سره زه محمد جاوید صالحی یم د الغوی د کلي په نمایندګۍ. محترم ایمال سحر د خیریه بنسټ نه ډیره مننه کوو چې په دې سختو شرایطو کې زموږ د ولس سره خپلې هغه مرستې همکاري وکړو او موږ هم په شفافه توګه په خلکو باندې اړمنو کورنیو باندې وویشلې او ټول ورته د خیر دعاګانې کوي او ډیره مننه. کور ودان. څومره توضیح تاسو ته؟ تقریبا یو 50 کسه د الغوی سهمیه وه، خلکو ته اړمنو خلکو ته مو وویشله. ډیره مننه. خدای خوشحاله. تشکر. خوشحاله اوسئ. دوستانو موږ سره پاتې شئ. لکه څنګه چې ګورئ موټر هم کرا کرا خلاصیږي. موټر تقریبا نوبت اول از یوم کو تاسو څنګه چې ولیدو لومړی موټر هم تش شو، نو هغه وړو موټر هم تش شو، نو دویم موټر باندې کار روان ده او دریم موټر هم ولاړ ده. شاید دا توضیح لږ زره وخت ونیسي ځکه چې 14 بجې دي، یو څو کلي دربار نیسي. لکه دانشمند کلی شو، التفات کلی شو، الغوی کلی شو. توضیح شروع ده. اول موټر هم خلاص شو او دویم موټر هم تقریبا تخلیه کیږي. لکه څنګه چې تاسو ګورئ انځور کې هغه د بل کلي ته ځي. نو روژې مبارکه میاشت ده او توضیح کول ډېر سخت دي. نو دلته چې دا عمومي توضیح د ځای کې کیږي. عمومي توضیح د ځای کیږي د هر جماعت نماینده او د هر کلي کوم مشر چې اوسي هغوی په خپله وړي هلته. بیا د هغه ځای نه په مسلسل ډول هغوی چې دا توضیح کوي. زه به انشاءالله تاسو ته د په نمونه په حساب یا دو دنده روښیم چې څنګه توضیح کړي هلته. نو دلته چې دا عمومي توضیح ځکه کلی لوی ده او رسیدګي نشي کولی، روژه مبارکه میاشت ده. نو تاسو د دې ځای انځورونه وګورئ او تر پای زموږ ملتیا وکړئ. سقاش الجواز. سليمة انا سليمة راجع شيء. سليمة راضي.
څنګه شته هلته عمومي توضیح کې موږ ولاړ یاستو دلته موږ سره نماینده ولاړ ده روزي محمد چې د کډخیلو جومات نماینده ده نو خپل هغه توضیح کوم توضیح چې دوی لري او کوم ارقام چې ورته ورکړل شوي د هغې په اړه موږ ته معلومات راکړي. السلام علیکم. اول خو د روژه مبارک شه. وعلیکم سلام ورستاسو د همچنان مبارک اوسه ډاکټر صاحب نه چې واقعا چې بدیر روژه کې د کونډو یتیمانو سره ټولو سره خدمت وکړه. الله پاک دې ته هم په دې دنیا هم په هغه دنیا کې اجرونه ورکړي. نو الله پاک دې ډېر زیات خوشاله لري مریضانو ته الله پاک شفا ونصیب کړي. نو محترم زه چې د کټاخیلو د جومات نماینده په حیث په نماینده راغلم دلته عمومي توضیح ده د موټر کې ټول توضیح کوو د دې ځای نه بیا وړو هر جومات وال چې خپل موټر راولي جومات کې چې را باروي د خپل بیا هغه ځای کې خپل هماغه لیست چې لیکلی د لیست د مطابق و مال ته ورته توضیح کوي نه ټولو ته. یو خبره شته ونه مې دا ستاسو توضیح څومره ده؟ زمونږ توضیح چې راته هغه د 148 نفره دي زمونږ چې د لیست د مطابق موږ ته موټر کې 148 بوجۍ بروي. ډېره مننه. ستاسو نه هم خوشحاله اوسئ. قدرمن لیدونکو دلته عمومي توضیح ده نو تاسو ته به زه هم هغه کوم ځای کې چې بیا توضیح د هر جوماتونو کوم کېږي نو جوماتونو د هغوی بیا خپله توضیح کوي نو د هغوی څخه به هم تاسو ته برنامه برابره کړم. هیله من یم خپرونه تر پایه پورې وګورئ. لکه څنګه ګورئ چې اول موټر هم تو شو دا دویم موټر ده او دا کوم چې دا د دریم موټر ده چې دوی دغه پروسه را ورکړې. روژې مبارکه میاشت ده. رامي واسطه إذا ما يسقل أنا أبليك كذا خذ ولدي. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده دا د وړو توضیح روانه ده. لکه ما مخکې هم ویلې چې دانشمند کلی د شکردرې ولسوالۍ ډېره لویه ولسوالۍ ده چې هر کلي ته بیل بیل نمایندګان دي او هغه نمایندګان به په خپله د جومات مربوط کېږي چې خپل توضیح ورکړي. نو په اول سر کې راغلی یاستو دانشمند کلي جامع جومات بر کلا ته. نو دلته زموږ سره د بر کلا نماینده جاوید دانشمندي ده. غواړو دې څخه وپوښتو چې په دې لیست کې څو نفر دي او په کومو کټګورۍ خلکو ته توضیح کوي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیر ورو جوړې په خیر. شکر ده. که اول کې راته وایي په دې لیست کې څو نفر دي د بر کلا نفر څونه راځي دی کې؟ زموږ په لیست کې 218 نفر دي د جامع جومات او د هر نکاح په سر لکه د هر نکاح په سر موږ یو بوجۍ وړو ورکوو.
یعنی د نکاح په سر د تقسیمېږي. نکاح په سر تقسیمیږي. لکه کورونه خو یو پلار یې 15 زامن یا 3 زامن یا 4 زامن د هر نکاح په سر یو بوجي وړه موږ ورکوو. مخکې د دې نه هم تقسیم کېده په تېرو روژه کې، بیا هغه هم په کوم طریقه باندې هغه هم همدغه طریقه او خدای دې دوی ته خیر ورکړي. دا کوم زمونږ دا کلی تخمینا 1.5 زر زیاته کم کورونه دي، ټول کورو ته د هر نکاح په سر یو بوجي ورکوي. دغه چا چې تا وړه راوړی دی که پیغام ورته وړاندې کړي؟ دا خو د حاجي صاحب سارګل د خیري بنسټ د خونه ده او دغه ته چې بیا هغه یې ورکوي، بیا خیر دې وسي. مثال حاجي واسع او حاجي انس نو دواړه بیا دغه کلي کې ټول خلکو ته د نکاح په سر توضیح کوي. هر نماینده په سر، هر د مسجد نماینده په سر مو نماینده ته خپل حق ورکوي د لس درویه، بیا هغوی پوهېږي خپل خلکو ته یې ورکوي. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ، سلامت اوسئ. دوستانو د روژې مبارکه میاشت ده، 18 تاریخ ده، 18 روژه ده. نو نور سره دوستان سره هم غږیږو، د هغوی نظرونه به هم اورو. خدای دې چې خپرونه مو خوښ شي او تر پایه زموږ ملتیا وکړئ. د وړو توضیح د کوم توضیح چې د ایمال سحر کړې ده، راغلی یاستو دیګانو کلا ته. د دیګانو کلا نماینده موږ سره الحاج اولګل ده، د سره هغې نور معلومات موږ ترې کوي. السلام علیکم مولوي صاحب محترم، اول خو د روژه مبارک شه. علیکم السلام، خیر اوسې، خدای پاک دې عزت وکړه. زه نماینده د دیګانو د کلا او تخمینا په 140 بوجۍ هغه تسلیم شوم وړه. الله پاک دې د حاجي صاحب سارګل هغه اډونه وبخي، زامنو ته دې الله پاک خیر ورکړي، الله پاک دې دونه ورکړي چې خلاصی ونی. نو دغلته دغه موږ موټر راوستی تخلیه هم که هلته تسلیم شولو او دلته په د غریبو بیچارهو خلکو باندې موږ توضیح شروع کړی ده او دا اوس ګوري چې هغه توضیح شروع ده او الله پاک دې د ستاسې په هغه پلرو ته او نیکو ته د ثوابونه ورسیږي. ډېره مننه، تشکر. آی صاحب یو پوښتنه، دغه توضیح تاسو په کوم میتود ورکوئ؟ دا د نکاح په سر ورکوئ یا نه؟ د نکاح په سر، هو ټولې د نکاح په سر دي، هر یو د کوره نیول شوی ده. بیا موږ ګورو چې لکه کوم یو چې ډېر بېوزله یي، ډېر بېوزله یي، نو هغه وزل ته موږ کومک کوو، نو هغه ته سپارو. مننه، خیر اوسئ، خوشحاله اوسئ. روژه ده او د 18 روژه ده، هغونه ګرمي هم ډېره ده او کلي ډېر دي. نو کلي ډېر دي، دلته آی صاحب ولاړ سره غږېږو. السلام علیکم آی صاحب. وعلیکم السلام. ډېره مننه د ایمال نه او خدای د خیرونه ورکړي، مونږ ته ورسېده هر شی. خدای د نورم کومک وسه ورکړي چې وکړي مونږ سره. او مونږ دغه په عیش کې وو، هر سړی خپل برخه وړي او دواګانې کوي درته. نو بس خوشحاله اوسئ، سلامت اوسئ. دوستانو مونږ هیله دا ده چې افغانستان داسې یو هېواد ده چې په دې وروستیو کې ډېر ژوبل شوی. نو زمونږ دغه تجاران نه، د ملي تجاران، هغه کوم خلک چې سرمایه لري، نو ډېره محترمانه هیله کوو چې خپل دغه بې وضاحته خلکو سره مرسته وکړي تر څو دوی هم د خپل هغه د ژوند امکانات لږ زر مخته ورسي. له موږ سره پاتې شئ او خپرونه تر پایه پورې موږ سره وګورئ.
دریا موټر توضیح وه چې مکمل 1430 بجې هغه وړه متحقه کورنۍ ته وویشل شو. نو موږ دلته د نمایندګانو سره هم خبرې کوو او د دې نظرونه به هم اورو. نو زموږ ملتیا وکړي. قدرمن لیدونکو موږ د پروګرام پای ته راورسېدو. لکه څنګه چې تاسو ولیدو په انځورونو کې د هغه مستحقه کورنۍ لپاره چې کوم صدقه شوې وه خدای پاک د خپل دربار قبول کړي. نو اصلا نمایندګان چې ول حاجي واسع او حاجي انس وو چې هغوی د یو ښه سفر لپاره عمرې ته تللي. نو دلته موږ سره نور نمایندګان دي د هغوی نصیر احمد ولیزاده او فرید الله رسولي. نو د دوی هغه نظرونه اورو او موږ سره به خپل نظرونه شریکوي. که خپل نظر د موږ سره شریک کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. فرید الله رسولي ما د دانشمند د کلي اوسېدونکی. په اول قدم کې سلامونه او احترامات ټول ته وړاندې کوم. په دویم قدم کې د ایمل سحر چې د حاجي صاحب مرحوم سحرګل زوی دی، ملي تجار، زمونږ د دانشمند کلي د التفات کلي او د الغوی کلي سره وړه هر کال په روژې میاشت کې کومک کوي. نو مونږ ترې خوشحاله یو. ډېره مننه چې په دې وخت کې د غریبانو لاسنیوی وکړو او خاصه مننه د حاجي صاحب واسع او انس نه هم کوو او سپین ږیرو نه چې دا پروګرام یې ډېر ښه په سر ته ورسوه او د توضیح ښه په ښه توګه مکمل سر ته ورسوه. مننه د حاجي صاحب ایمل سحر نه. دا بل نماینده به هم خپل نظر شریک کړي. نصیر جانه. بسم الله الرحمن الرحیم. نصیر احمد ولیزاده هستم، مربوط به قریه دانشمند، یکی از نماینده های شرک حاجی واسع و محمد انس. به خاطر توضیح آرده که به حساب از طرف ایمل سحر پسر مرحوم حاجی سحرگل به مستحقین قریه دانشمند کمک شده بود، برشان به وجه احسنش انشالله که تسلیم شد. کوری یک جهان تشکر میکنیم از مردم مستفید های قریه دانشمند که بسیار همکاری به وجه احسنش کردن و هر چیز به وجه احسنش تسلیم شد. تشکر. سلامت اوسئ. قدرمن لیدونکو دا زموږ خپرونه تاسو در وړاندې کړه. تر بیا چې ساعت اوله وردګ له ابدارۍ څخه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم. تاسو په لویه بخښونکي الله سپارم. د ژوند په ټولو چارو کې بریالي اوسئ.